اسلامي امت روحیه پکار ده چې روح رواجي. دا څو ورځې که نه طالبانو مولانا صاحب څه خبرې کړي دا شیخ صاحب د طالبانو خلک بعضې وطن پرسته ملایانې دفاع کوي، بعضې سپکې وایي، بعضې یو څه وایي بل څه وایي. علم به طالبانو دومره علم ولري یو سړی لکه اسمان وګي، خو د علم روح ته به یې ګوري چې د روح دیموکراسي ده. موږ سیاب طالبانو تر ده نه ښه ملا ده، خو موږ ولې ورټه علم یې روح دی چا درلودو؟ د دیموکراسۍ او د کفر یې درلودو طالبانو. موږ ته علم نه ده مطرح طالبانو چې علم روح دی چا درلود؟ اسلام روح درلود طالبانو. دا خبر چې ده کړې دا طالبانو د کفر په روح باندې سوې ده. ته ماته وایې زه منم چې که عالم ده. زموږ افغانستان کې ډېر طالبانو علما شاګردان دي، دا موږ منلو سره طالبانو، خو دا خبرې روح د مسلمان د روح خبر نه ده طالبان ورونو، دا دی د کفر د روح خبر ده. نو ځکه طالبانو خلک مسلمانان دې باندې غوسه دي. خو حمد الله لره ده طالبانو چې د ټولنه کې مسلمانان هم شته. که نه وای طالبانو ورونو دا خبر دومره بده نه تله. ما سره خپله طالبانو په واټساپ کې دا څو ورځې پاکستانیان علما عوام دومره ډېر رابطه کوي طالبانو ورونو که نه. یو چا خو داسې تیزه لیکنه راته کړې وله، له پنجاب نه راته کړې و، پښتون لیکنه یې اوږده راته کړې وله، و د وزیرستان ډاکټر و طالبانو لیکنه یې په دې اړه راته کړې وله. تی یعنې بیخي یې ویلو چې دی ولې د علماو نه روح وته، ولې د علما د کفر خبرې کوي، د علماو سره خو اسلام کړی دا څه بلا و. سړی ډېر خوشحاله سي چې امت کې مسلمانان سته، علم ته نه دي، چا نه ګوري چې په علم باندې وغولېږي. د خبره د کفر وکړي طالبانو، هغې خبرې باندې بدله کړي، د کفر طرفدارۍ وکړي طالبانو. او بل دا و طالبانو ورونو عمر رضی الله عنه نو دې ته هم ډېر فکر اوسېږه. ټولنه کې څومره ډېر علما دي طالبانو. ډېر جمهوریت کې موږ څومره علما درلودل چې د کفر په سر کې ولاړ ول که نه ول ولاړ. یو وارې طالبانو په کابل کې یوه غونډه وسوله، دې غونډه کې 2000 علما راجګ سول، د طالبانو جهاد ناروا و. 2000 علما راجګ سول، هغه ټول علما طالبانو همدلته سته. زه یې سم پېژنم طالبان، اکثره پکې پېژنم، عکسونه یې سته د هغې وخت. دې طالبانو 10,000 روپۍ ورکړي که 50 روپۍ ورکړي، په پیسو باندې فتوا ورکړه. هغه هم علما ول که نه طالبانو. خو د اسلام روح به کي و. هغې غونډې ته طالبانو د نیکولیسن غونډه ویلې، امریکایي جنرال چې ټول افغانستان کې واک درلود، جنرال نیکولیسن نومېده، دغه غونډه وه طالبانو. هم علما ول، روح نه و. شیطان هم ډېر لوی عالم د طالبانو، خو د اسلام روح الله عز وجل دې له موږ نه څوک نه باسي، روح نه باسي. موږ خو طالبانو که دغسې وطن پرستي سي، قسم په الله باندې په وطن پرستي د سیاف هم دومره صفت و، ډېر ښه ملا د طالبانو. د مجددي څه و؟ صبغت الله مجددي طالبانو. دا د مصر نه دکتورا په فقه کې درلودله، سیاف دکتورا په الحدیث لري. نو که بیا دغې ته سي بیا وطن پرستۍ ته بیا موږ هم دوی ځان ته راولي، خو هېڅ کله یې نه راولي طالبانو ورونو. موږ مسله په چا باندې د چا په علم کې چې د اسلام روح برود طالبانو په سر باندې کینو، خو د چا په علم نه چې د اسلام روح ووت طالبانو ورونو. ولو که استاز نه طالبانو ورونو چې ابو عبیده ابن جراح خپل پلار له منځه وي نه و، ولې د اسلام روح نه و. دې ټکي ته هم فکر وي. په یوه خبر بل هم درته کوم طالبانو، دا هم ډېره ښه خبر ده، دې ته مو لږ متوجه اوسېږئ. هغه دا دی چې دا مسلمانان دې ته فکر وکړي، د طالبانو د پاکستان ولس او د افغانستان ولس یو مسلمان ولس ده. دا داسې ولس ده چې په دې سیمه کې داسې مسلمان ولس نسته ده. کفر یوه نوې سلسله شروع کړې ده. هغه سلسله دا ده چې دلته دغه عوام خلک چې دي دا د ملا په دښمنۍ باندې راپورته. داسې که طالبانو د میډیا څارئ دا 2-3 ورځې کېږي. دغې مسلې د ملحدینو د پښتنو په نوم باندې هغوی په لاس کې اخیستلې ده. یعنې دې ته ډېر تبلیغات وکړه چې د ملا په ضد باندې خلک ډېر راوپارول. نو کاشکې شیخ صاحب محترم دا خبر نه وای کړی. ده له لاسه اسلام ته یوه بله لویه ضربه دا ورسېدله طالبانو ورونو، دومره لویه ضربه ورته ورسېدله چې د هغوی داعیه دا ده چې ملا څنګه له ټولنې ورک یو بله هغې را پیدا کړله چې ګوره ملایان ټول د عیسی خلک که نه وای ولې داسې خبر کوله. هلته نورې ویډیوګانې خپروي چې پاکستان کې داسې ظلم وسو. یوه ښځه نارې وهي یا اسفه علی یوسفه، میړې دا ډېر وخت ورک ده. یو بل سړی د دغه 15 زمن د پاکستان پوځ ورک کړي دي، هغې نه استفاده کوي د ملا د ضد دپاره. ډېر ښه داعیه مخته لاړه ده چې طالبانو دا داعیه خو راباندې کامیابه نه سي که نه، چې د ملا له ټولنې نه ورک سو. نور طالبانو بیا په دې پښتنو په ټولنه کې ذاتي اسلام هم د منځه ځي. روح چې د ټولنې ته د اسلام اچولی چا ور اچولی ده؟ علماو ور اچولی ده. که ملا له ټولنې ووته طالبانو دې د ټولنې روح ووت، ټولنه خپله طالبانو الحاد ته ځي. علما باید په دې باندې ډېر فکر وکړي. سید شیخ صاحب دا خبره وکړه بیا دې نه کوي، ځکه دا د اسلام په ضد باندې خبره او د اسلام دپاره ګټه نه ورته. خو یوه خبر د سره واوري، علما باید ډېر محتاط اوسېږي په دې مسله. هغه احتیاط د علماو دا د طالبانو ورونو علما باید په دې باندې فکر وکړي د ځانه سره چې له دغې خبرې نه داسې استفاده ونه کړي څوک چې بس وله داسې استفاده څوک ترې نه ونه کړي
چې د مطلق مولا په ضد باندې چې هغوی مقصد دا ده د ملحدینو چې د اسلام په ضد باندې تر نه استفاده وکړي. نور علما باید زه دې مسلې ته ډېر هغه ورنکړي چې هغه ده او دغه ده، که خبر نه ده کړې لنډه یې ده اتې څوک دا دفاع کوي نه دا یې ویلي بالکل طالبانو د اسلام د روح خبر نه ده. که عالم د طالبانو توبه دې وباسي بیا دې خبر نه ده.